أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. حدیث نرستا داو نبی نمبر آیت دے سورت 2 میں اسے شروع کی گی یہ اس لشپگوے نمبر آیت پوری حدیث کی اس بات د صدق رسول کی پدپا د نه شبهات و اعتراضات حدیث کی چلور بابونه دي. اول باب 137 نمبر آیت پورې ده. اول پدې کی ذکر کړي جوابات د 15 شبهاتو. یو شبهه دا په باره د جبريل علیه السلام کی دویمه شبهه دا په باره د سلیمان علیه السلام کی او دریمه شبهه دا متعلق د هاروت او ماروت او څلورمه شبهه دا د راعینه متعلق او پنځمه شبهه دا د نسخ متعلق بے 15 زواجر ذکر کئی. عورت بید دی پا قبائح باندی زواجر پس بید 2 شبہو جوابات نور کئی. یو شبہا چی دی نسبت دا ولد کئی اللہ توبل شبہا دا زان دا پارا دا نبوت خواہش کول. بے اخر کی امور خمسہ دا رسالت متعلق ذکر کئی او دا ثابتول چې اتحاد د يهودو سره نه کیږي او دلیل د مخکنو کتابونو ذکر کوي په صدق د رسول او به ترغیب ذکر کوي او به تخویب دی. قل من كان عدوا لجبريل دی آیت کی جواب د شبهه دی چې واردېږي په اړه د جبريل کې د طرف د يهوديانو نه يهود چې ودا مولانو دیدل مولا اول اعتراض کی په سند باندې وګوره سند کې د جرح ده. یهود هم په جبريل باندې اعتراض کو نو الله د دې شبهه جواب کوي رب دې ما قبل سره ده تردید پوری ویلې چې دوی بل کتاب نه مني وير من تورات منو کتو سره مباهله کې نو مباهله لم نه راځي. نو سوال ته وشتا سوري د الله کتاب نه منای هغه ویلې چې مون قران ځکه نه منو چې دا قران راوړي جبريل او جبريل زمون دشمن دی مونږ دا خبره نه منو. نو دا علت شو دا غوی د انکار. ابن کثیر ابن جریر دی لیکلی دی چې اجماع د مفسرینو په دی باندې چې د آیت د خبره درد د يهوديانو کې نازل شوه. د باب کی حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی. عبد الله بن سلام حدیث د شه دی چې هغه تاسو وکړه ته تاسو نه وکړه د ایمان راوړلو 3 تاسو نه وکړه. عبد الله ابن سلام اول ته پوښتنه وکړه چې د قیامت علامات څه ده. اول علامه څه ده. دویم ته پوښتنه وکړه وننه طعام د جنتینو بسې. دریم ته پوښتنه وکړه چې دا بچي کله مرسه مشابه شي او کله د پلار سره داولي او دا یې ویلې چې د دې جوابونه سیوا د نبی نه بل څوک نشي ورکولای. عبد الله ابن سلام ویلي چې رضا محمد صلی الله علیه وسلم خو اسم امید مخکنی کتابونه نه دی ویلي که جواب را کتاب واقعي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي مال اوس جبريل وحی راوړه
چې دا ټکی ویل عبد الله بن سلام ویل چې جبريل خو د يهودانو دشمن دی. نو سوال دغه زنه پیدا شو. نبی سلام ول جوابونه ورکړو چې تاویل اوله علامه د قیامت څه ده او اوله علامه د قیامت دا چې اور براوزی خلق برا جمع کوي شام ته. دویم تاویل چې اولنې طعام د جنتینو څه ده، نو هغه جنتینو اولنې طعام کبید او حوتین دي د مې جګر په پای کې هغه نری طرف ډیر نازک نو خوراک وي د جنتینو اولنې خوراک. دریم دی ویلې بچي کله مور ته خيږي او کله پلار ته، کله د مور سره مشابه کله د پلار سره. بچي چې پیدا کیږي د مور او پلار د نطفه نه پیدا کیږي. کله چې د مور نطفه ډیره یو غالب وي نو بچي مور ته لاړ شي، کله چې د پلار نطفه ډیره یو غالب وي پېشته بچي پلار ته لاړ شي. عبد الله بن سلام یې شر ما هو ایمان راوړو صحیح شو. خدای يهود چې دي يهوديانو ته ته علم او زکاغي بدنامه لګي، نو کاوی خبر شي زما د ایمان نانو ما با زما بدی به بیان کی تا استا په نظر کې به زخ سپک خاره شمه. په دې ټیم کې يهوديان رال عبد الله بن سلام پټ شو. نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو کیف عبد الله فیکم، عبد الله پتا سو کې څنګه سړی دی؟ يهود ویلی وای خیرنا وابن خیرنا، عبد الله بن سلام هم خسړی دی او دا هغه د خپل هم خسړی. سیدنا وابن سیدنا، دام زمنګ مشر دی او د خپل هم زمنګ مشر. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلی ک عبد الله بن سلام ایمان راوړي به بسنګي. هغه ویلی وای الله دې ته بچو ساتي د ایمان نه. عبد الله بن سلام چې ته ایمان راوړي. عبد الله بن سلام راخکاره ش گواہی ورکړه شهادتینو کلمې ویلې. تیسم دس ډاری کی ویلې شرنا وابن شرنا. عبد الله بن سلام شرید او پلار هم شری سړیو. څومره زر بدلیږي يهود. نور روایتونو کې راځي يهود چې دي مخامخ وي نبی سلام ته ویلو چې موږ جبرئیل نه منو. الله ویلي چې جبرئیل نه مني نو دا کافر دی کنه چې جبرئیل څوک نه مني. بعض روایتو کې راځي عمر رضی الله عنه د بعض ملګرو سره لاړ د يهودو مدرسې ته دعوت او د شروع کو د قران چې راشي دا ومنه. نو هغه ویلي چې تاسو نبی توحید څوک راوړي؟ عمر ورته ویلي جبرئیل. ویره جبرئیل خو زمنګ د پلارانو دشمن دی، کمی کایل راوړل نو به خو موږ به ایمان راوړل او چې جبرئیل وحی راوړي موږ ایمان نه راوړو. عمر رضی الله عنه ته تاسو کو چې جبرئیل میکائیل د الله په نسبت څه مقام لري؟ نو هغه ویلي جبرئیل د الله خي طرف ته ولاړ دی او میکائیل د الله ګس طرف ته ولاړ دی. دا داغي طریقه او داغي قول له حالن کې د ګس اطلاق په الله باندې نه کیږي، د ګس طرف او د چپ طرف. عمر رضی الله عنه ورته ویلي چې کله د سي چې د جبرئیل د مقام چې د الله خي طرف ته ولاړ دی نو لانتم اجهل من الحمير، تاسو خو د خرونم ډېر طبقلانه وای. چیرې دومره اوچته مرتبه د جبرئیل او به تاسو نه منئ او دا سره دښمنی کوي. نو اوله شبهه د مبارک جبرئیل کی الله دې جواب کوي. قل تورته پیغمبر من کان عدو، څوک چې دشمنی له جبرئیل علی پاره د جبرئیل، نو څوک چې دشمنی د جبرئیل من متضمن دی معنا د شرط در جزای پټه ده. من کان عدو ول جبرئیل فهو کافر، څوک چې د جبرئیل دشمنی ده کافر. تریم دا څوک چې د جبرئیل دشمنی دی اس پروا نشته چې دشمنی وسره کوي. تریم څوک چې د جبرئیل دشمنی ضرر نه راکې مونږ ته. څلورم څوک چې د جبرئیل دشمنی ده کافر او ده دشمن د الله. وس علت ذکر گئی فإنه فسقن شان داده نزله نازل کړه دې دی جبرئیل دا قران علی قلبک پسینستام باذن الله په حکم د الله. جبرئیل د الله په حکم باندې قران راوړی دی او په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړه. مصدقا دا قران تصدیق کوونکی دی لما دا غص بین یده چې مخکې دین دی او هدن قران هدایت دی او بشرا او زیر دی للمؤمنین لپاره د مؤمنانو. من کان عدوا دا تکمیل د مقام ذکر کړي.
څوک چې الله وی دشمن لله د الله او ملائکته او د ملائکو د الله او رسوله او د الله د رسولانو او جبريل او د جبريل هم دشمنی و میکائیل او د میکائیل هم دشمنی فإن الله بسقنا الله عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو مقصد دا دی څوک چې د الله دشمنی د ملائکو دشمنی د رسولانو او د جبريل او د میکائیل نو دا سړی کافر دی او کافران د الله دشمنان دي نو الله دشمن دی د کافرانو ولقد انزلنا الیک آیات بینات آیت کی ترغیب دی قران ته عرب ادا د مخ کې د يهودو دشمنی ذکر کړه اوس دروافیزو دشمنی ذکر کړي ولقد انزلنا الله بتحقیق سره موږ نازل کړه الیک تا آیات الله و آیاتنا نازل کړي دي الیک کرده پشیگانو باندې غي وی چې دا نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم حق نو دا د علی حقو جبريل خطا شي استفا محمد صلی الله علیه وسلم وحی نازل الله وی الیک اے نبی تا تم نازل کړي آیات بینات آیاتنا واضح مضمون والام وما یکفر کفر نه کوي بیا په دې باندې الا الفاسقون مگر بيدین خلقهم بيدین خلق په دې قران باندې کفر کوي فسق نه مراد فسق اعتقادي دي او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم دا بل قباحت د يهود ذکر کوي يهود چې دی وعده ماتي آیا ارکل عهدو چې د يهود کې عهدا یو لوزا نبذه نماتي غیلرا فريق يودل منهم ددینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې زید ددینا ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله مخکې ویل شو چې اکثر په دې کې ایمان نه راوړي اوس پاغه باندې شواهد ذکر کړي ولما الله يركل جاءهم بنا چراغ دوی ته رسول پیغمبر من عند الله طرف الله مصدقا تصدیق کوونکې لما دعوت معهم چې دوی سره دي من قرآن د پخوانو کتابونو تصدیق کوي چې د الله کتابونه نبذ فريق ورزو ویډل من الذين دا کسانو اوتل کتابه چې کتاب ورکړل شوی سیو غرزول کتاب الله د الله کتاب او غرزول تورات یا قران ورا ظهورهم ما بعد شاګانونا توجد عدم علم دا کانهم لا يعلمون گویا کی دین په کی په کتاب باندې د شکار یو کو لګ په کتاب باندې دی پوی نه حالن کې پویږي چې د الله کتاب دی به هم نه مانی واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تیجی آیات کی یو دو شبہ جوابات کی اول شبہ دا فبارد سلیمان علیہ السلام کی چی نبی توی سحر ناروا دے حالن کی سلیمان علیہ السلام نبی دے وغا جادو کلو دویم شبہ دا فبارد حاروت و ماروت کی توی چی سحر دا ناروا دے حالن کی حاروت و ماروت ملائک دی واغی سحر جادو کلے دے دی جوابونه به وکي چې سليمان عليه السلام سحر نه دی کړی بلکې هغه د سحر او جادو مقابله کړې ده هاروت او ماروت تمراغلی لپاره د امتحان رب د مخ کې ویلې د خلکو قران او غرزو تورات او غرزو وسوي چې سحر په روان دلیل په دې چې دا سحر به يهودو استکاو قدیم او جدید امام مبارک پوری وای دی یهودو دشمنی د سلیمان علیه السلام سره شروع کړم زکه دی ویلې چې الله په اولاد کې به نبوت او یهودا په اولاد نبوت الله سلیمان علیه السلام نو ورک پاچیم نو ورکلا دی دشمنی شروع کړه هغه سره نو تبعو دی کی اشاره دا جواب دغه شبهه شیر نبی توی چې دا سیر جادو ناروا ده سلیمان علیہ السلام خو جادو کړو کنه الله جواب کوي سلیمان علیہ السلام جادو نه ده کړي بلکې هغه د جادو مقابله کړي وا د جن دغه سره او د شیطانانو سره تراټول کو یوزي کې اتخاخ کا وتبعوا عتب وکړو نو دا عتب په نبذ فریقون باندې تابعداري وکړه دوی ما دا هغه تد شیاطین او چې لستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانہ د بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې
وما كفر سليمان كفر نو کله جادو نو کله سليمان عليه السلام ولكن شياطين كفروا لیکن شیطانانو جادو کله و سليمان عليه السلام راټول کی استخخه کله چې او پاش شیطانانو راويستو يهودو دی ویلي چیرې سليمان عليه السلام باچای کوی کې په جادو روانو يعلمون الناس السحر من دي شیطانانو بخودو دي خلق ته سحر جادو وما انزل تدریم شبهه دا دوباره د هاروت او ماروت کی وما انزل عتب دې په تدو باندې او هغه چې نازل کړي شوی والا ملک سليمان فبارد سليمان عليه السلام على الملكين په دو ملائکو على الملكين دو ملائکو ببابل معنا په بابل خار کې ببابل کې معنا د اختلاف د زګډیر قومونه په خار کې را جمع شوي هاروت د یو نوم هاروت او ماروت او د بل نوم ماروت څو کوئی د ملائکو څو کوئی عام انسانان بیچاره ته غلط تفسیر کړي چې هاروت او ماروت د دو ملائکو او دې انسانان دل چې ګناونه کول دي تو ملائکه یا الله ته ویلې چې یا الله دا ستا بندگان ول ستا ګناونه کې ستانه فرمانه نه او الله ته ویلې که تاسو نه انسانان جوړ که تاسو مندا ګناونه کوي او الله دې یو نه خزه جوړټو د بلنه استوي خپل ماوین کې زنا وکړه دا سي غلطي خبرې بس دو ملائکه الله د امتحان د پاره را لېګلي جادو به نه کو خو لیکن دي خلکو لري چې دا جادو کوي وما يعلمان من احد او نبيس دکو دي دوانو چاته حتا تر دې پورې یقول چې دې دوانو ورته ویلي اول انما نحن فتنه يقل من غيو امتحان فلا تكفر نو کفر مکویا مطلب دا مېز دکوي غني کافر بشي فيتعلمون نو دوی به خطر شي دکو فيتعلمون بس دکو با دوی منهما د دې دوه ملائکونه ما غشي يفرقون جدای بر واستل به پر سره بین المرء بما بین د سړی کې او زوجه او معنا بما بین د خزه کې بما بین د سړی او د خزه کې وما هم دا واست تسلی ذکر کوي نیکانو ته نو دوی په دوارینا زر رسول کې به پر سره من احد اچاتا الا باذن الله مگر په حکم د الله په اذن د الله دی بچا تا zarar نشو رسوله اوس غلط عادت ذکر کوي د خلکو ويتعلمون ويذكروا بما غشي يضرهم چې ته zarar رسو ولا ينفعهم پیدا به نور کولام حالن کثیر کو یو طرف ته پیدا ہی کنه ولقد علموا دا اوس د سیر نتیجه ذکر کوي په تحقیق سره دی په یده لمن اشتراو چاچی سحر واغستو نو مالو نه بدل پارا په اخرت په اخرت کې من خلاقین صبر خد ثوابهم ولا بئس ودر بد ما شروا چې د خرج ک به پر سر انفسهم خپل ځانونه لو کانوا يعلمون ارمان کو پویدل نو ارمان کو پویدل نو سیر بیان کوله او سیر بیان ایز کوله خو نه پویږي دی ولو انهم امنوا دا ترغیب د تقوا ته د دوانو آیتونو حاصل لاده نبی معنا سليمان عليه السلام د الله نبی دی هغه سیر نه دی کله عرش ملائک دی هغه راغلی په نیت د امتحان ناغي د سیر درد پر راغلی او دی وای چې نه هغه سیر او جادو کله ولو انهم کشرت یقینا دوی امنوا ایمان راوړل او تقوا تقوا کله لمثوبه من خامخا مل مسدب و بدب من عند الله طرف الله خير غرام لو كانوا يعلمون ارمان کدی پویدل نو کشرت علم ورسره و نو سیر بینوي غرکله په تقوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم دا د پرې شوبه جواب دی يهود وویل دا مؤمنان چې ډېر تنگ نظری خلک دي چې کله دای لفظ دراینا استعمالونو جایزو چې کله موږ استعمال کو نو بس بنشت ناروا شو لکه ابتدا د اسلام کې بس صحابه او نبی سلام ته په لفظ دراینا باندې غږ کو يهود خو چې دا ډېر ظالمان خلک دی هغه بر راعینا او راعی به پونکی ته وای نو دا قصد به راعینا و نو استراعینا بنشو چې بس راعینا نور مو و
نو دی يهود ویل چې دا راعینا مخکې جایز و چې موږ استعمال کو اوس پنځه دسرقه مسلمانان بخیلان مسلمانان. الله جواب کوي چې تاسو مقصد غلط وکړه. یا ایها الذين امنوا يا ایمان والو لا تقولوا مو راعینا لفظ راعینا نو توی وقولوا وی انظر نامن تو ګورا واسمعوا واوري وللکافرین ولپاره د کافرانو عذاب الیم عذاب دردناک. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دی آیت کې الله یو صفت د يهودو ذکر کوي الحسد. يهود ډېر حسدين خلق دي دا نه خوخي چې وحي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شي. عربته مخ سره دا دی الته ویل چې دا خلق لپس دراینا نه منشو دلته مقصد ذکر کوي ځکه د غلط مطلب اغستو د دینا او بل مرز ذکر کوي د يهودو چې ډېر سدين خلق دي حسدناک خلق دي. ما یودو د کې معنا د مینې ده نخو خیا کسان کفرو چې کو پرې کله من اهل الكتاب د اهل کتابونه مراد يهود او نصارا ولل مشرکین مشرکان هم دانه خو خیا ينزل نازل دکړي شي علیکم پتا سبحانه من خیر منکم وحی من ربکم طرفا درف تاسونا. یهود نصارا مشرکان دانه خو خیا چې وحی په مسلمانانو نازل شي او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. اوس جواب د سوال کوي دی چې حسد کې نو مومنانو له ضرر رسي او کنه جواب هیڅ ضرر یې نه رسي. نبوت د الله رحم دی چاته چې الله وغواړي اقتدار رحم ور کوي. والله الله چې یختص خاص کوي برحمته من خپل رحمتهم من یشاء چاله چې وغواړي. والله الله چې ذو الفضل خاوند فضل العظیم دلوي دا د الله فضل دی. نو بس نبی سلام ته ورک کنه ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دی آیت کی د دویمې شبهه جواب کوي. د دویمې سی اول باب دینو دی کې وسو د دریمې شبهه جواب کوي او دا شبهه د مبارد النسخ کی موږ مخکې ویلې پنځه شبهات دي. نو دریمې شبهه دا شو بلکې دا څلورم ده. اوله په بار د جبرئیل کې دویم په بار د سليمان علیه السلام کې دریم په بار د هاروت او ماروت څلورم په بار د راعینا کې پنځمه شبهه دا ده په بار د نسخ کې. يهود بویل وای دا سره قم اسلام دی نن یو حکم او سبب پیغام منسوخ شي بل حکم راولي. نن یو حکم سبب الحکم یو حکم باندې ولی نه پریدي. نو دا شبهه وکړه چې دین د اسلام دا حق دین نه دی ځکه ساریو حکمي ما خام بل حکمي شپاړس میاشتې مونږ ته بیت المقدس ته وکړو او اوس راوګرځي د کعبه ته اثر قم دین دی. الله جواب کوي ما ننسخ اغه حکم یا اغه آیات چې موږ منسوخ کو من آیاتین یو آیات ننسها ییر کو نأتی بخیر منها من راوړو پر دا غینا. ما ننسخ نسخ راضی کله معنا د زوال کل راضی معنا د لیکلو. به قرآن کی منسوخ آیاتونه څومره دي؟ تو کوئی قرآن کی 450 منسوخ آیاتونه دي، تو کوئی 60 آیاتونه دي، تو کوئی 12 دي. بعض علماء شپږ آیاتونه دي. فوز الکبیر کې شاه ولی الله پر لیکل کلی دي د نسخ عبارت او مثلها نأتی الله من راوړو بخیر منها غرداغ حکم نه دا آیات نه مثلها پشان داغه په ثواب کې لن تعلم علت د نسخ ذکر کوي. بس الله پر سبحانه قادر دی داغه بادشاہی دا. علم تعلم ایتن پویږي ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر پر جوانی د قدرت والا دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض دارد شرک په تصرف دی وصل کې جواب د سوالو. الله نسخ ولی کې ځکه د اسمو اسمانونو اختیار دا سره دی. مقصد پات کې رد شفاعت قهرین دی. علم تعلم ایتن پویږي ان الله یقینا الله چې له ملک السماوات اغلر بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض او د اسمکه دا وسرد شفاعت قهری. وما لكم نشتستاسو دفارا من دون الله سوا دلانا من ولی انسوک دوست ولا نصیر و نیم دادی.
ولی چاته وای معنا په میدان د جنگ کې جزان حاضر کېږي ته ویل کېږي ولی انتقام واخلي. نصير چاته وای معنا چې روس تراشي مدد لپاره. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. دی آیت کې زجر دی او زواجر شروع شوی دی جن رستا. دی آیت کې زجر دی د نبی صلی الله علیه وسلم په بيدبي باندې. الله و چې د نبی احترام کوي تاسو ته بیزه ته پوښتنه کوي دا مکوي. ام تريدون تاسو غواړئ ان تسالوا رسولكم چې سوالونه وکړي د رسول تاسو نه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوالونه شوی د موسی علیه السلام نام. دې د پوښتنه کړي ولولا یکلمنا الله ولی الله مخامخ خبرې نه کوي من قبل من مخکې دینا چې ته پوښتنه کړي د موسی علیه السلام ته. ومن يتبدل الكفر او چا چې بدل کې واغست کفر بالایمان په مقابل د ایمان کې سبب وشي فقد ضل سواء سبيل په تحقیق سره دا بلار شو د سمي سیده لار نام سمي لار نه واوړې ته په بل طرف باندې. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا. دا دویم زجر دی الله و يهود غواړي چې تاسو مرتد کی. ود الله و خخي كثير لير من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونكم مرمان چې مرتد کی تاسو. لوی شرطیه د معنا چې مرتد کی تاسو یا لوی مصدریه د ارتدادکم دی غواړي تاسو مرتد والے من بعد ایمانکم رسد ایمان استاسنا کفرن منا کفر کونکي حسدن د وجه د حسدنا من عند انفسهم د طرفه د نفسونو د دوینا. حسد ډېر قبیح ګناه ده. اسمانونو کې ماول شوی د ازمکه کې ماول شوی ده. من بعد ایمانکم رسد ایمان استاسنا من بعد ما تبین رسدنا چخکار شي لهم دوی تعال حق حق تخکار شي او خکار شوی دیوتا. اوس ادب ذکر کوي آداب دي دا. فعفو ما بكوي واسفحوا مخواړوي حتا تر دې پورې ياتي الله بامر چراول الله خپل کارو جهاد بنا بر یو قول یا عذاب. ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء قدیر پر شی باندې د قدرت والا دی. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة. دا تشویق او ترغیب دی اعمال صالحه او تونیک او اعمال او تام. مخکې ویلي حسد يهود کوي وصلی الله حسد پری دی دا خسته اعمال وکړي. واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه او اتو زکات او زکات ورکوي او ما تقدمو او هغه چې تاسو مخکې ولې غیلی ان پس کوم د خپل ځانونو لپاره من خیر معنا کم نیک عملو موافق د شریعت سره تجدوه من دبکې داغي ثواب عند الله په خوا د الله کې. ان الله یقینا الله چې دې بما تعملون پات چې تاسو کوي بصیر دې دن کې دې. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. دی آیت کې بل زجر ذکر کوي اور دې په يهودو باندې. يهود وای دا جنت زمنګ زید ده نصارا وای جنت زمنګ زید ده. الله ودا خو اتباع الهوا د خواهش تابعداري ده. چې وای جنت زما ده او بل وای جنت زما ده. وقالوا اول يهود سره ولګوا ویل به يهودو لا يدخل الجنه چې به داخل نشي جنت تا الا من كان مگر اسو چې يهودن يهودي. تلک معنی معنا د تشر زوګان د دوی اوس د نسوارا سره ولګوا. وقالوا ویل به نسوارا لا يدخل الجنه چې به داخل نشي جنت تا الا من كان نسوارا مگر اسو چې نصراني. دلتا او لپاره د تفصیل دی. يهود وای من جنتین او نسوارا وای من جنتین. اوس جواب د سوال دای جواب ذکر کوي تلک امانیهم من تشی ارزوګان د دوی دی خپل تورته پیغمبرها تو راوړی برهانکم یقینی دلیلهم. برهان ویل کېږي چې یقیني مقدماتو نه جوړي یقیني دلیل الله وی راوړی ان کنتم صادقین که چیرته یو تاسو رښتینی. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن. دا جواب د سوال ذکر کوي. يهود نسوارا د جنت والا نه دي. جنت والا څوک دی الله وای دا خلق دي. بلا ولنا من اسلم چاچ تابع کو وجه خپل مخل الله الله تا مخي ولي ذکر کزکا انسان کی اشرف جز هغه مخ دی عزتمن شه مخ دی. وهو محسن منا پدیشر چې دای موحد فلو اجر د لپاره اجر د عند ربي په خوا در رب د کې.
ولا خوف نبوي وير عليهم پدوی باندې ولا هم يحزنون نبوي غم جنیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دا بل زجر ذکر کوي او بل قباحت اهل کتابو يهود دي کنه نصارا دي الله خپل منس کې مراد دا بني چې الكفر ملت الواحده کفر به یو دین نه کفر چې ده هغه مختلف ډلې دي. يهود نصارا خپل مابین کې وران دي. يهود وي من په حق او نصارا وي من په حق و. وقالت اليهود دغه نران دي څنګه تعالی د مؤنث صيغه راځي کله وقالت دا د مؤنث د پاره ویل کېږي جواب دا په اعتبار د طائفه سره ده یا په اعتبار د جماعت سره یا علما ذکر کوي اشاره ده دا چې يهود او نصارا او دا کار چیرې یو بل ته وایي چې زه په حق یم بل وایي زه په حق یم دا کار په شان د خزو ده ځکه د مؤنث صيغه راوړه. وقالت اليهود من اويل بيهود ليست النصارى ان دي نصارى على شيء في دين حق باندې. وقالت النصارى اويل بنصارى ليست اليهود ان دي يهود على شيء في دين صحيح باندې. وای منا ویل به پخوا نو سیم وای وقالت منا وای نصارى ليست اليهود ان دي يهود على شيء في دين صحيح باندې. اوس جواب د سوال کوي داخلك بعوامي ناپوی بینا وهم يتلون الكتاب حال دا چې دی لولي کتاب او كذلك هم دقرنګي قال الذين ويلوا كسانو لا يعلمون چې نه پوی د مثل قولهم پشان د وینا د دې کلوا د دې پشان وینا باغویم کوله لا يعلمون منا چې نه پوی د الله تخيب اخروی ذکر کوي بس الله فیصله وکي بینهم فما بین دوی کې یوم القیامت فرض د قیامت فيما كانوا به يختلفون پاس چې دوی کې اختلاف غیا. ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. دا بل قباحت ذکر کوي او بل زجر. يهودو کې عادت دا دی چې هغه د جمعه د خلق بندیا دیم تخریب د جمعات کوي. د څه وخت براشي د مسلمانانو تصرف به باچي به يهود په جمعاتونو ته نشي داخلي دل عرب د مخ کی سره الته اليهود او نصارا د یو بل په خلاف دي دلته وي دومره اختلاف دي چې یو بل د جمعاتونو نه منکیا. دلیل په دې د جمعات نه سړې بندول او خلق بندول د يهودو صفات ده. ومن اظلم سوق دي غړ ظالم من دا چانا منع چې خلق منکې مساجد الله د الله د جمعاتونو نام ایوت کراچی یاد کړی شي بیا په دې کې اسمو نوم د الله وسلام کوشش کوي په خرابه پرانا ولو د جمعاتونو کې الله د جمعاتونو څنګه خلق منکې امام بخاری دې نه استثناء کړی دا چې یو جمعات ده او اغه نه خلق غلا کوي او دایره چې خلق غلاونه کینو کاغه د چاقلو پواچو په غیر د مانزه د ټیم نه تب جایز دي او دا خلق بندول نه دي بلکې خلق بندي د الله د جمعاتونو نه خازینو عن تدریس القرآن د قرآن د درس نه خلق بندي یا خلق منکې د جمعاتونو نه منه د الله د توحید نه خلق بندي او جمعاتون ورانه ایمان ظاهری ورانه پم باطینی ورانه بدعات په خوري ظاهری په بمبارونه کوي. اولئک مزدل ير ور کوي تخويف دوستانو لزیره ده دغه کسان الله ما کان لهم ندی مناسب دوی د پاره نه دی جایز دوی د پاره ایت قلوا چې داخل شې ته الا خائفین مگر یریدون کی بیان لهم دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزن شرمندگی دا او لهم دوی د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دې د شان والا. ولله المشرق والمغرب دارت د شرک په تصرف کې اصل کې جواب د سوال. يهود خلق د جمعاتونو نه منکین وای مونږ به پریدو نه الله وای مونږ به کوي بل خالار شي چیرته و مونږ باندې پریدای او د آیت لګي په بار د تحویل د قبله کې شپاره ولس میشته مونږ دا بیت المقدس ته وشو به الله امر کو چې کعبه ته وس مخ راوړوي مکی ته نو دی يهود ویل چې دا څنګه مسلمانان دي وس دسي نن دسي مونږ کو سبا دسي مخواړو او پرونه دسي مونږ کو وس دسي راو ګرځیدل تاسو رقم دین دی. الله جواب کوي ولله المشرق خاص الله د پاره باچې د مشرق او المغرب او باچې د مغرب فاینما تولوا کم طرف ته چې تاسو مخونه اړوي فتم وجه الله پسند د الله مخره ان الله واسع علیم یقینا الله پراخ فضل والا دی علیم پیدن کې ذات دی.
وقالوا اتخذ الله دې سره بل زجر ذکر کوي زجر به اتخاذ الولد حدیث کې راغلي دي نبی سلام فرمایي چې الله ویلي دي د آدم بچي ما ته کنزل کوي اوس ما تکذیب کوي کنزل څنګه دي زوی ما چې قیامت راځي دوی وی قیامت نشته ده دا تکذیب ده کنزل کوي زوی زما بچي نشته دوی وی چې الله بچي ده وقالوا ويل بيهود اتخذ الله ولد الله ولدا بچي لرا الله پرد کوي سبحانه پاک د الله د بچینا بل له بلکې د الله په اختیار کې ما غسدي په سماوات کې پس باندې کې دی او الارض او پس مګه کې کل له قانتون ټول دی الله العاجز او تابع ټول الله تعجزي کوون کې بديع السماوات اسی پختنه دار کله چې الله اسمکه اسمانونه پیدا کول په هغه ټیم کې د الله بچي وو نو چې د اسمکه اسمانونو پیدا کول په ټیم کې چې سخت کار دی په هغه ټیم کې د الله بچي نو وس الله په بچي باندې څه کوي بديع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دی ولرته او د اسمکه دی اوس بل دلیل ذکر کوي و اذا قضى امرا کله چې الله فیصله وکړي د یو کار فانما يقول يقين ويله اغتا كن شاء فيكون پس موجود شي الله د ذات دی چې یو شی ته وي شبس هغه موجودي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتاتنا آية دا بل زجر ذکر کوي دی ویلي چې الله موږ سره په پردي ولي نه ګوري چې موږ سره خبري وکړي چې د الله حق نبی او موږ چې څه شی غواړو د سرو زرغونو غواړو د قرنګي نهرونه غواړو دا موږ روان کی کنه وقال الذين ويل با کسانو لا يعلمون ما چې نه پوهیدلم علم نه لري لولا يكلمون الله ولي خبرنا کوي موږ سره الله نو وای هغه کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمون الله ولي خبرنا کوي موږ سره الله او تاتنا آیا ولن راوړي ونه خمن تام نه خدای راوړي کما نه خمنه چې موږ غواړو نهرونه دې موږ روان کی دا غرونه د سرو زرو کی اوس وای چې نورم سره د سلام مرز والا كذلك هم دقرنګي قال الذين ويلوا كسانوا من قبلهم جلدين مخيوام مثل قولهم پشان د وینا دوی د دې پشان وینا کلیوا تشابهات قلوبهم ګډوډ شوی دي سونه دوی یا مشابه شوی دي سونه دوی قد بينا الآيات بتحقيق سره من بیانو آیاتنا لقوم يوقنون لپاره دا قوم چې یقین کوي ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا دی آیت کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي او اغله تسلی او جواب د سوال له کې دې چې د نبی دا خبره ونه مني نو د نبی نه به تاسو چې ولې د خلکو ستا خبرنده منلي جواب ان ارسلناک یقینا تمنګلې کله بالحق په توحید بشیرا زیر ورکون کې او نذیرا نو ير ورکون کې ولا تسالوا تفوسو نکړې شي د نبینا ای نبی ستانه به تفوسو نکړې شي انا اصحاب الجحیم په بار د جهنم یانو کې چې دی ولې جهنم ته تللی دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا بل قباحت ذکر کوي د يهودو او د نصاراو يهود نصارا کله خوشحالي کې چې کله تاسو يهودي نشته او نصارا شي ال بن خوشاله دلیل په دې باندې چې د چانه يهودي راځي شنو هغه يهودي دي ولن ترضى چې ناراضي کیږي ان کله يهود واستانه يهود ولن نصارا او نصارا حتا تدی پورې تتبع ملتهم چې تابعداري وکي دا غوي د دینام دا غوي د دین تابعداري چې دني کلی ناغستانه نه خوشحالي قل تورته پیغمبر ان هدى الله يقين حق دين الله هو الهدى غي اسلام ده هو الهدى من هو الاسلام ولئن اتبعت دا جواب د سوال ده یو سره د يهود او نصارا تابعداري کوي څه چل وو شي اسمان برا پیوزي جواب ولئن اتبعته گجره تابعداري وکي اهواهم د خواهشات او بعد الذي رسلاغنا جاءك چراغله تا من العلم د پوینا مالکا نبی استاد پر امین الله من د عذاب د الله نبی ولی څوک بچکون کې ولا نصير او امدادي الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته د آیات کی دلیل نقلی ذکر کړي يهود چې الله وایي خلقم پکشته لکه عبد الله بن سلام سلمان فارسی دغه رنګ نور صحابه يهود نراغلی ایمان راوړیو الذين لا يعكسان اتيناهم الكتاب چې موږ ورکړې دوی له کتابام قران کې درې قسم الفاظ استعمال دي يهود مبارکه یو اوتو الكتاب یا اوتو نصیب من الكتاب او دریم اتيناهم الكتاب
نو اوتو الكتاب او اوتو نصیب من الكتاب د خراب او اهلی کتاب مبارک وي چې هغه ډېر خراب خلک دی ایمان نه راوړي اعطیناهم الكتاب چې قران وي د خو اهلی کتاب مبارک وي چې ایمان راوړي دي چې موږ ورکړې دوی ته کتاب یتلونه تلاوت کوي د حق تلاوته لایق تلاوت اولئک دا خلق یؤمنون به ایمان لري په قرآن او من یکفر چا چې کفر کو به پر سره اولئک هم الخاسرون داخل خاصی تاوانین دي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم مخکم دا خطاب شوه التا مشران مراد اوس کشران یا تاکید ده رب دار مخ سره الته ول انکار مکوي اوس وی شکر وباسیا یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمت نزما انعمت علیکم چې ما کړی پتا سو ان فضلتکم یقینا ما غرواله درکړی تاسو ته العالمین په مخلوقات دغه زمانه واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا التخويب اخروی ذکر کړي ويرګ یومن من عذاب یومن عذاب دا غیر زنا لا تجزي چې نه بشي د پکولې نفس یو نه پس عن نفس د بل نه پس نشي چې ولا يقبل نه بشي قبل دل من هذا قناعت سفيديا ولا تنفعها شفاعه نو پیدا بنور کې سفارش ولا هم ينصرون نبذ سرا مدد وکړي شي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دیجئے نرست اوس دا بل باب شروع کیږي مقدمه کې د ابراهيم عليه السلام واقعا راوړي آیت کې مقصدی په يهود او نصارا باندې را ده چې تاسو د نبی مخالفت کوئ او وی چې موږ د ابراهيم عليه السلام تابعداري او ابراهيم عليه السلام بچي چې هغه اصل کې محمد صلی الله علیه وسلم دی وَإِذِ ابْتَلَى كَلَ چی امتحان وکړ ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب د بکلمات په یو څو کلمو بکلمات معنا امتحان په وکړ فاتمهن نو داغي جواب ورکړ ابراهيم عليه السلام باندې ډیر امتحانات راغلي او د باچا سره مقابله وا د پلان سره مقابله وا نو قال هغه په امتحان کې کامیاب شو سوچ کامیاب شي نو هغه جایزه پکار ده الله وتعالى ویلی نه جاعلو کا یقینا ذکر زون کې امتحان را دي الناس لپاره د خلکو امامن پیشوا قال نو الذي ابراهيم عليه السلام ویلی ومن ذريتي الازواج اولادنا قال الله وتعالى لا ينالون رسياهدي وعدد نبوت او د حکومت زما الظالمين ظالمانو تام واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا رب دال مخي للناس امام لپاره د خلکو امام نو چې کله امام له مسجد او جمعات پکار دی مقصد پایت کې رد دی په يهود باندې يهود ویل چې غوړه قبله بیت المقدس دی الله جواب کوي چې نه غوړه قبله هغه کعبه ده واذ جعلنا الله کله چې موږ ګرځول بیت الله مثابه مناسک د ثواب للناس لپاره د خلکو مثابه ته مناسک د واپس سیاسه د جمع کېدو وامن او سید امن واتخذوا دام درته ویلي چې ونی سیم مقام ابراهیم د مقام د ابراهیم علی السلام نام مصلن مناسک د مقام د ابراهیم مراد ده خو لیکن ټول ذکر د مقام د ابراهیم دی مراد ټول مسجد حرام دی وعهدنا من وعده وکړه ابراهیم علی السلام سره عهد مو کو اسماعیل علی السلام سره ان طهرا بیتیا چکور پاک بساتی بیتیا کور زمال الطائفین لپاره د طواف کوونکو او عاکفین لپاره د اعتکاف کوونکو والركع السجود او لپاره د رکوع کوونکو د سجدي کوونکو واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا اوس د ابراهیم علی السلام دعا ذکر کوي کله دلته وی هذا بلدا رست براشی سورۃ ابراہیم کی البلد جواب د قران کله تفنن پر عبارت کوي یا التجول دلته جوړ نو بلد معرف نکره ویو التجول شو نو البلد ویو کله چې ویل ابراهیم علیه السلام یې رب سما وکړ زوا دا بلدن داخار امن زید امن ورزق رزق ورکی اهل ود دی وسیدون کو تامن التمرات د قسمه قسم میونه من امنا چا چې ایمان راوړو د دینه بالله په الله باندې او پرز د اخرت قال الله ورته ویل و من کفر منا وارزق من کفر رزق ورکوم چا چې کو پرو کو فومتعه چا چې کو پرو کو پیدي ور کما غت رزق ور کم قليلا لك ثم اضطره ببركش كم الى عذاب النار عذاب دورتا
وبئس المصير او ډېر بد ځای د ورګرځېدلو دا اور دی او ډېر بد ځای د ورتګ دا اور دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراهيم عليه السلام احتیاج ذکر کوي د آیت کې الله ته نبی دې خدا عمل په قبلېدو کې الله ته محتاج دی. دې ته ویل کېږي عجز د ابراهيم عليه السلام. مقصد پکې مونږ ته دا ادب دې کله چې یو کار کوي اول به د قبولیت دعا کوي، کله چې عبادت کې اول به د قبولیت دعا کوي. وَإِذْ يَرْفَعُ کله چې اوچت کوي ابراهيم او ابراهيم عليه السلام القواعد تدعون من البيت د بیت الله او اسماعیل او اسماعیل عليه السلام موچت لوم هغه بوله ګټه راوړل ابراهيم عليه السلام په کعبه جوړولا. دلته عبارت دی د دوانو ویلې ربنا یا رب زمونږه تقبل منا دا قبول کې زمونږه انک انت السميع العليم یقینا انت اوریدون کې او پیدون کې ذات ربنا دا اوس نور احتیاج او عجز بیان یو دعا ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام دعا وکړه چې الله موږ مسلمانانو ګرځي تابعدار ته اوس موږ اولادام یا رب زمونږه وجعلنا موږ ګرځي مسلمانین تابعدار لکه ستاسو لپاره او من ذریتنا اوس موږ د اولادینا امه مسلمه امت تابعدار لکه ستاسو لپاره وارنا او راوخه او موږ ته مناسکنا فعال د حج یا امور د دین طریقې د عبادت زمون وتب علينا تو مهرباني وکي په موږ باندې انك انت التواب الرحيم قرنت توبه قبلون کې او رحم کوون کې. ربنا وابعث نور احتیاج او عجز ابراهيم عليه السلام ذکر کوي. ابراهيم عليه السلام دعا وکړه چې الله په عربو کې او رسول الله ولېږي د عربو نه راولېږي. مفسرین ذکر کوي دا دعا د ابراهيم عليه السلام 2000 کال وروسته قبول شوه. 2000 کال پس الله زمنګ نبی محمد صلی الله علیه وسلم راولېګو. ځکه زمنګ پیغمبر ویلي زمې د پلار دعا یې د آدم علیه السلام هغه دا دعا کړې و ربنا یا رب زمنګا وبعث ولېږي فيهم پر عربو کې رسولن پیغمبر منهم د دې جنس آیتو چولې علی په دې باندې آیات کا است آیاتنا ويعلمهم الكتاب والتعليم ورکې د قرآن او حکمت او د سنت او یزکیم او پاکي دوی انک انت العزیز الحکیم یقینا ته دا سور او د حکمت او علام. ومن يرغب دارت په يهود باندې يهود د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دشمنی کې واقع دي. يهود ځان ته ابراهیمین وای الله پرد کې چې تاسو ابراهیمین نه وای. اصل کې ابراهیم چې دی هغه ابراهیم علیه السلام بچی چې دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه تابعدار دی. ومن يرغب اعراض نکي عن ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا مگر من صفيا نفسه سوق چې قمقل کې خپل ځان يهود ویل دا نبی سلام چې د ابراهيمین دی موږ ابراهيمین یو. الله و ابراهيم عليه السلام د دین نه اعراض نکي مگر قمقل انسان جاهل انسان. نبی خو جاهل نه دی هغه ابراهيمي دی. ولقد اصطفيناه بتحقيق سره دامن غره کړو په دنیا په دنیا کې و انه یقینا تا چې په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخابي د ډلې د کامیابانو نام د جماعت د صالحین نبی. اوس به موجه ذکر کوي اذ قال له کل جی ویل د تعرفو رب د اسلم تابع شا قال غویل اسلمت ما ځان تابع کړل رب العالمین لپاره د رب د مخلوقاتو. ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب تابل رد ذکر کوي يهودي ویلي ابراهيم عليه السلام چې ده وې دا يهوديو نصارا ویلي ابراهيم عليه السلام نصرانيو. الله جواب ذکر کوي چې انسانانو ابراهيم عليه السلام چې هغه په دین باندې هغه دین چې وسید باغ باندې ابراهيم عليه السلام هم کړو يعقوب عليه السلام هم کړو. يهود او نصارا هرڅ پیدا شوي دي کنه. ووصى وصیت کړو بیا به دین سره ابراهيم او ابراهيم عليه السلام چاته کړو بني خپل زامنو ته څوک داغه زامن اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نو به و یعقوب او رسول یعقوب علیہ السلام مسجد کړو چې د اسحاق علیہ السلام چې ویلو یا بني اے زامنو اے اولادا اے زامنو ان الله اصطفى يقنا الله برکل لكم تاسو د پاره دین فلا تموتن مړه دین شي تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې وي مسلمانانو. ام کنتم شهدا دی خلکو ابراهيم عليه السلام ځان ته منسوبو چې موږ ابراهيميني والله پرد وکړو چاغه ټول د توحید عقیده پیش کړي و. دغه رنګ يعقوب عليه السلام هم په دې باندې وصیت کړو. ام کنتم ایوي تاسو شهدا حاضر اذ حضر کله چې حاضر شو يعقوب الموت يعقوب عليه السلام ته حالات د مرګ
اسباب د موت پرالو وقت د مرګ نږدې شو هغه څه ویلي اذ قال کله چې ویلي لبنيه د خپل سامنو تا ما تعبدون تاسو د چا بندگی کوي من بعد رسز ما د وفاتنا قالوا هغه ویلي نعبد من بندگی کوي الہ کا استاد الہ و الہ ابائک و الہ د پلارانو استاد پلاران دي څوک دي چې ابراهيم عليه السلام دی اسماعیل عليه السلام دی اسحاق عليه السلام دی الہ واحدا من یو الہ دې ټولو ونحن له مسلمون من یو غلر تابع منقادهم تلك امه دا جواب د سوال دی دی خلق ویل چې د دې انبیو په عمل به موږ بچو کنه موږ ځان ته ابراهیمین ویو موږ به بچو موږ ځان ته نسوارا ویل موږ ځان ته ابراهیمین ویو موږ به بچو الله جواب کوي نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې ابراهیمی دی او دا غوی په عمل باندې څوک نشي بچ کېدل چې خپل عمل دی نه تلک امه الله وعده د پیغمبرانو یو امت وړله وقد خلت په تحقیق سره تیر شوی لها دا غوی د ثواب د پاره ما سدي کسب چې غوی کړی دی ولکم تاسو د پاره ما سدي کسب تم چې تاسو یې کوی ولا تسالون او تاسو ونه کړی چې تاسو نه پاکانو یعملون په بار داس کې چې غوی کوم عملونه کړی دي وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا تعبد رد ذکر کوي الله او يهود نصارا کی عادت ده چې متعدی کافر دی غي خپلم کافر دي نور خلق لم دعوت ور کوي چې راشه يهوديان شي نصارا شي وقالوا يهود سوال غوا ويل به يهود كونوا شيهودا يهودين تهتدوا تاسو بسم الله شيا نصارا وبويلي كونوا شي نصارا تهتدوا تاسو بسم الله شيا الله فرض کوي قلت ورته پیغمبر بل ملت ابراهيم بل کې دین دی ابراهيم عليه السلام حنيفا پاک دی او ما كان من المشركين او نه د مشرکین نام حنيفا ومعنا دا الراسخ على عقيده التوحيد عقيده التوحيد باندې مضبوطو ابن قیم لیکلی دی حنيفا معنا څه مطلب چې مخلوق نه مخواړي الله د توجه کې دی ته لیکيږي حنيفا قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل اوس ادب ذکر کوي مؤمنانو تمخ کی ویلي يهود نصارا خپل دین ته دعوت ور کوي نو اے مسلمانانو تاسو ولې خپل دین ته دعوت نه ور کوي تاسو حق دین دی کنه قولوا يا آمنا من ایمان راوړې دی بالله بالله وما انزل واسجنازل تشوي إلينا من وما انزل واسجنازل تشوي إبراهيم عليه السلام تو اسماعيل عليه السلام تو اسحاق عليه السلام تا ويعقوب عليه السلام ته والاسباط او داغه اولادی ته وما اوتی موسی واچور لشي موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته وما اوتی النبيون واچور لشي پیغمبرانو ته من ربهم تربا درب دوینام لا نفرقوا من جداین راولو بین احد منهم فما بين یوتن کې دوینا ونحن له مسلمون ومن یو الله لرمن قادم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دا عظمت د صحابه ذکر کوي آیات دلیل له بده غره خلق غره د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری او دی آیت کې الله د صحابه ایمان معیار ذکر کوي لپاره د امتونو د ایمان چې غره د صحابه ایمان معیار دی داغه په شان ایمان به جوړوي پاین امنو کچیر د خلکو ایمان راوړو به مثله ما امنتم بشان دا چې ایمان راوړل دي تاسو یې صحابه واو من مثل ایمانکم یا دلته مثلو چې دا غزاید ده په مثل ما امنتم دا زاید ده او مثل په معنا د عین سره ده عین دا چې ایمان راوړل صحابه حالن کې دا په شان ایمان څوک نشي راوړل ولیکن د ایمان چې دا غوي پاک ده کې دوکه نه و دا غوي په ایمان کې دوکه نه و د ایمان براوړل او کچېره ایمان راوړو د خلکو په شان دا چې ایمان راوړل تاسو صحابه په قد اهتدوا به معنا په دې نبی او په قران په تحقیق سره دی او په سم لار روان شي ان تولوا کچېره وګرځیدای فینما کچېرته وګرځیدای فینما هم په شقاق نه قنندې په بدبختی کې دی پس یک پیغام الله زر دې چې کافی بشي تعالی الله د دوی نام ابن کثیر لیکلی دی کله چې عثمان رضی الله عنه دی خوارج شهیدو چې ګوساره په وکاونه نه ساز کې دی نه تلاوت کوونه نه ساز کې دی نه په دې ټکی باندې ولګیدا پس یک پیغام الله زر دې کافی بشي تعالی الله د دوی نام وهو السميع العليم او الله ورتون کې دی او پیدون کې ذات دی صبغه الله ومن احسن من الله صبغه دارت دې په نسوارو باندې هغه کې عادت داو چې کله به یو معشوم
هغه دو یا د اته ورځې شو نو سوارو براواغه سجر رنگ کې به غوپک او به ویل سوار نصرانی حقا نو د سین نصرانی جوړ شو د عاد کې په الله رد کې چې دغه رنگ نه مراد ظاهری بلکې باطینی رنگ له اعتبار ده د خلکو استنباط کړي د دینه چې یورز یحیی علی السلام د عیسی علی السلام قالت له نو تل سره را له وستان له رنگ اخلم د دې پر عالم نو باطینی رنگ یادو د ظاهری رنگ باندې واړو صبغت الله معنا اسبغ ځان رنگ کې صبغت الله پر رنگ الله باندې ځان رنگ کې په دین د الله ومن احسن سوء دیر خیستا من الله دلنا ناسبغتن پرنگ کولو کی ونحن له عابدون منگیو اللہ رب بندگی کون کی قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا تازجر دی منکرینو توحید تا ورتوی پیغمبر آیت تاسو جګړه کوي زمون سره فی الله دلنا په توحید کی وهو ربنا حال دا دی الله زمونږ رب دی او ربکم استاسم رب دی ولنا اعمالنا زمونږ د پارس موږ عملونه دي ولکم اعمالکم تاسو د پارس تاسو عملونه دي ونحن له مخلصون منګي والله له اخلاص کوونکی ام تقولون دا اوس بل رد دی خلکو ابراهيم عليه السلام يهودي دي الله او ابراهيم عليه السلام مسلمانو او د چا خبرو منو د الله خبرو منې کړي ام تقولون آیات تاسو وی ان ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام والاسباط داغو اولادا كانوا هودا مناغ يهودين ونصارى یا نصارى نو تاسو د سوي وي چې هغه يهودين یا نصارى نو الله وینو قلت ورته پیغمبر انتم اعلم یا تاسو خو پويږي ام الله ک الله خو پويږي الله ویني دی تاسو وي چې دی خلکو له موږ ته مولین ویلي دي کنه الله جواب کوي من اظلم څوک دی غړ ظالم ممن دا غچانا کتما چې پټي شهادتن گواہی عنده چې سره من الله دلانا وم الله ان الله بغافل خبر ما تعملون عمل تاسو کوي تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تابع جواب د سوال له دی يهود او نصارا او فخر کو په انبياو چیرې او ویل منګ یو ابراهیمین یو الله پیرت کوي شرط دغه فخر چاله پیدا نور کوي تر څو پورې چې عمل پکې نه تلک امتنا الله دغه د پیغمبرانو یو ډله وقد خلت په تحقیق سره تیر شوی لها داغید پر ما سدي کسب چې هغه کړی دی ولکم تاسو لپاره ما سدي کسب تم جدا سو کسب کوي ولا تسالون او تاسو ونه کړی چې تاسو نه ام کانوا یعملون په بار داس کې چې هغه کوم عملونه کولم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دا جواب د سوال له نبی صلی الله علیه وسلم شپارس میشت یا ولس میشت منز بیت المقدس ته وکړو دا غي درس حکم راغی چې وس کعبه ترا وګرځه نو دی يهودو یې ترا شروع کړه دا څنګه اسلام دی پرونه د سه منز کا ونه د سه من شروع کړه الله جواب کوي دی آیتونو کې به یو څو جوابونه وکيو د لله المشرق والمغرب مشرق او مغرب بادشاہي د الله سره دی چې کوم امر وکړو بس هغه موږ منو دیم دا چې الا لنعلم چې ښکارا هغه څوک چې د رسول تابعداري کوي خلق معلوم شي دریم جواب وکي نبی صلی الله علیه وسلم خفو د بیت المقدس په طرف باندې ځکه يهود په پټ پټ ځان سره ویلي چې دا نبی شری اسبن په طرف باندې مونږ کې اسبن د قبله په طرف باندې نو نن خو مونږ کې کېدې چې سبا موږ د دین مو منی کړه سمنګ دین په حق ده نبی صلی الله علیه وسلم خپو چې بیت المقدس ته منځو شي څلورم جواب وکړي الله یکون للناس ترى تورات او انجیل کې لیکلو چې د اخر زمانه نبی با شپاړس ولس میشتي مونږ بیت المقدس ته یو به په طرف د کعبه راګرځي نو که نبی راونه ګرځي نو به خلک وي چې را حق نبی نه ذکر تورات کې د سری کلی دی او د سیمون نه کوي ذکر الله حکم راولې ګ نبی ته چې وست سره وګرځا کعبه ته منشرو کا سيقول الصفا نو کله چې نبی راوګرځي قمقران به اعتراضات شروع کی دا څنګه کله د سیمون کوي کله د سي جواب زرد او یا الصفا او قمقران من الناس دخلنا ما واللهم چې شواره ول دا صحابه عن قبلتهم التي لدي قبله غنا كانوا عليها جديو باغي باندې من على استقبالها اغه مخکر زولو کې او جواب ذکر کړ قلت ورته پیغمبر لله المشرق وخاص الله لبا چې د مشرق دا والمغرب او د مغرب دا
دا تعمیم د پر جهاد ذکر کوي ټول ګرچا پیر طرفونه د الله یهدی هدایت کوي مې یشاء چاله چې وغاړي لا صراط مستقیم لار برابر تام وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دا دویم جواب ذکر کوي مقصد پات کې د نبی سلام د امت عظمت ذکر کوي. وكذلك الله اذا قرنګي جعلناكم من غرزوري وي تاسو امه وسطا یو امت درمیانه لتكونوا دل لپاره چې شي تاسو امت درمیانه یا غورا دل لپاره چې شي تاسو شهداء على الناس حق بیانول کی په خلکو ويكون الرسول او رسول علیکم بتاسو شهیدا حق بیانون کې. اوس جواب ذکر کوي قبله ولې بدل شو تحویل لقبله ولې راغی. وما جعلنا الله من ذکر زولي القبلة التي قبلها كنت عليها چتوي پاغه باندې مراد کعبه نه وي كنتو کی کعب زائد شي ویم د قبله نه مراد هغه بیت المقدس دی الا لنعلم مگر دې د پاره چې من ښکارو کو مناسو کو يتبعو تابعداري کوي د رسولم لنعلم من معلوم کو رسول الله ته معلوم دي جواب ده لنظهر چې ښکارو کو یا نمیزات چې جدا کو یا لنعلم من علم الحال مراد ده دې لپاره چې مخکار کوم یتبع الرسول څوک تابعداري کوي د رسول من دا چانا ينقلب چې ګرځي على عقبه په پوندو وان كانت ان مخفف من المتقل یقینا دا د قبلنا اختل کبیره تنخام غاډر ګران دي الا على الذين مگر پاکستان واسان دي هد الله جل ته هدایت کړي ده وما كان الله ند الله ليضيع ايمانكم چې برباد کی منځ نستاسو. دا جواب د سوال دی يهود ویلي چې دا کعبه هو قبله هو بدل شو دا شپاره سول اسمیش دی مونږ چې دا هو بیت المقدس ته شوی دی دا غیبت سي حساب قبول به کنه. جواب نه دی الله ليضيع چې برباد کی ایمانکم منځ نستاسو ان الله يخدن الله چې بالناس په خلق باندې لرؤوف خامخا شفقت کوون کې دی او رحیم رحم کوون کې دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. دا دریم جواب ذکر کوي يهود په ویلي پټ پټ محمد صلی الله علیه وسلم وسمن قبله ته من کوي یاره یو ورځ بس موږ په طرف باندې راوګل زموږ دین مقبول کی زموږ قبله حق ده زکه ته منځونه کوي نبی سلام په دې باندې حق په چې کله به حکم راځي چې را مخراو ګرځاو کعبه ته قد نرى الله بتاخي سره موږ لیدو تقلب وجهك اوریدل د مخستا په سماء په طرف د اسمان چې کله به راځي فلنولینک بس خامخام بواړو تعالی را قبلتن داس قبله تا ترضاها ما چې خو دستاغام ولي واړو وجهك مخستا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام وحيث ما كنتم کم ځای کې چې وي تاسو فولو پسواړه وي وجوهکم خو تاسو شطر او په طرف د مسجد الحرام وان الذين يقرؤون كسانوا الكتاب جوړ شوی کتابه لا يعلمون خامخا علم لري انه الحق چې قرن دا تحویل قبله حق ده من ربهم طرف درب دینا خپویږي چې تورات کې موږ د سویری د اخر نبی د اخر زمانه نبی با دومره ټیم د سیمونز کې به براګرځي هو سي نه مني اوس تسلی دا نبی سلام ته چې ور سره روانه ده تاسو به تیوشي وما الله ندي الله بغافل ان خبر ما تعملون عملنا چې تاسو کوي ولئن اعطيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية. دا عناد يهود ذکر کوي يهود چې دا څومره معجزې چې ته پیش کړي به نه مني سدين خلق ولئن اعطيت الذين وكثير تور کیا کسانو ته اوتوا الكتاب ورل شوی کتابا یا اعطيت منا کچره تراوړیا کسانو ته چې ورل شوی کتاب بكل آية نر قسمه معجزه ما تبعوا قبلتك غين من استقبلهم وما انت تني بتابع منن کې قبلتهم د قبله وما بعضهم ندي بعض الذين بتابع منن کې قبله بعضين د قبله د بعضهم ولئن اتبعت وسيو سره د قبله من څه کچیره ته تابعداري وکي اهواهم دلیل خواهشات او من بعد ما جاء کر سیدنا چراغله تا من العلم د پوینا سبوشي انك اذا لمن الظالمين يقينا تبي بدغه وخت خام خالص عالمانو نو نبي خو د قبلنا نه دی وخته هغه ظالم هم نه دی نو الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دلیل نقلی ذکر کوي د اهل کتابونو پسې د نبی الله او يهود دا نبی د سپیجن له څنګه چې خپل اولاد پیجني حالان کې بهم نه مني
عمر رضی الله عنه عبد الله بن سلام نو تاسو کو جستا مبارک الله دې سوي چې يهود د نبی دې پیژنې لکه څنګه چې بچي پیژنې. نو عبد الله بن سلام ورته ویلي د دین هم ډیر پیژنې ځکه يهود په دې کې شګو کې چې کېدې شي زمونږ دا بچي چې زمونږ نه دي کېدې چې زمونږ خزه خیانت کړي یا لیکن د نبی سلام بارک کې هیڅ شک نه کې چې دا د الله حق نبی دی ځکه په دې باندې یقین وکړه. الذين الله يا كسان اعطيناهم الكتاب چې موږ ورکړې دي ته کتاب يعرفونه پیژنې دا قران دا یا دا نبی یا دا قبله یا دین د اسلام کما يعرفون لك څنګه چې پیژنې ابدا خپل زامنو اصلي مرز یې ذکر کوي. وان فريقا منهم يخرن ودلا ددوینا لا يكتمون الحق خامخ پټي حق وهم يعلمون دوی خو پوهیږي چې دا حق پټول ګناه ده. الحق من ربك دا اوس تاکید ذکر کوي تحویل د قبله دا ګره حق دین دې نه وان راوړی. الحق حق چې ثابت دی من ربک در بدرستانا فلا تکونن فاستم کېګا من الممترین د شکون کنا ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. دا اوس عام قانون ذکر کوي دنیا کې ار یو سړی یو مذهب او مسلک پر رواني سار چی شي ار سړی خپل کار پر روان شي الله اسما مسلک او اسما دین پر روان شي نور طرفونو تمزي. ولكل وجهه الله ادار چا د پاره یو طرف ته متوجي کیدوي چې دا غي تابعداري کوي هو موليها دا ګرځیدون کې یغیتا فاستبقوا الخيرات تاسو مخکواله وکي نیکو تام اينما تكونوا کوم ځای کې چې وي تاسو ياتي بكم الله جميعا رب ولي الله تاسو ټولم وانا قیامت تب الله تاسو ټول لا ولي دین دنیا کې چې کوم ځای کې مونږ کې ځان لکه پجمه کې پارځګي کې الله استعمزون ما سره ساتل کیږي. ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء قدیر پر شبانی د قدرت والا دی. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا واس تاکید ذکر کړي. ومن حيث الله اذا كم جنا خرجت چې تو تلې فولي واړه وجهك مختا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام. وانه يقرن ذا تحويل قبله الى الحق وخامها حق من ربك ترب دربستانا وما الله ندي الله بغافلنا خبر ما تعملون عملنا جتاسو کوي. اوس به تاکید ذکر کوي دا تاکید دی خو اصل کې جواب د سوال په قانون کتابونو کې لیکلي و چې اخر زمانه نبی با 14 میاشتې مونږ بیت المقدس ته کوي به براګر ځي کعبه ته. ومن حيث خرجت او د کوم ځای چې ته وتلې په ولې واړه چې مختا شطر المسجد الحرام په درو د مسجد الحرام وحيث ما كنتم کوم ځای کې چې وي تاسو په ولې واړه وجوهکم مخنستاسو شطر په درو د مسجد الحرام ولي الله يكون عدد بار چې نشي لناس لپاره د خلق علیکم پتاسو حجت دلیل چې تورات کې د سې لیکلي دی اوس د سن راګرځي الا الذين مغرا کسان ظلموا ظلم کړي منهم د دوینا فلا تخشوا مېریږي د دوینا وښونه وېریږي زمانہ وليتم ذي پراچی پرکم نعمتونه سما علیکم پتاسو باندې ولعلکم تهتدون دل پراچ تاسو په سملا روان شيام کما ارسلنا مخير وليتم نعمتي ما انعامات کلی دي نو په انعاماتو کې غټ نعمت د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت ده الله مونږ تراک وليتم نعمتي كما ارسلنا من دې لپاره چې پرکم نعمتونه زما پتاسو لکه څنګه چې مې لګلې په کوم پتاسو کې مانه په عربو کې رسولن پیغمبر من کوم تاسو د جنس نه انسان دی یتلول علیکم تاسو باندې آیاتنا موږ آیاتنا او یزکیکم او تزکیه کې تاسو او يعلمکم الکتاب تعلیم بدر کې تاسو د کتاب او حکمت او د احادیث او د پوی او يعلمکم تعلیم بدر کې تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون تاسو په نه پوی دلایم. فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ترغیب دې ذکر د الله تا. فذكروني من الله و ایمات کې پراحت کې اذكركم زو تاسو یاد کوم په تکلیف کې یا ما آیات کوي په توبه سره زو تاسو یاد کوم په قبولیت سره یا ما آیات کوي د ملګرو ما بین کې زو تاسو یاد کوم د ملائکو ما بین کې یا ما آیات کوي یوازي زو تاسو یاد کوم یوازي یو عالم دې کې شل معنا غاني لیکلي. فذكروني ما آیات کوي اذكركم زو تاسو یاد کوم مشکرو لی شکر واسه زما ولا تکفرون تاسو ناشکری مکویا. یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه اوس الله یو دبر کوي مؤمنانو ته خاص کر په اړه د صبر او صلات
زین له سوال الله دې چا چې دا صبر ومنس وکړه نو دلته ولې یو ځای ذکر کړل جواب صبر په معنوي اعمالو کې ګران شی دی منځ په ظاهري اعمالو کې ګران دی ذکر الله دوانه ذکر الله یا ایها الذین آمنوا ایمان والا استعینوا امداد حاصل کوي بالصبر په صبر کولو سره والصلاه او په مانځ کولو سره وانها یقینا ان الله یقینا الله چې د ما صابرین دا معیت د صبرناکو سره ده ملګری د صبرناکو ده ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو بل ادب ذکر کوي مؤمنانو ته شهیدان مبارک یو چې د الله په لار کې وجلې شوی دی هغه ته واپس مړی نه ویاو بلکې هغه د الله په نسبت ژوند دي ولا تقولوا ما لمن تبارك هغه چا کې یقتلوا چې وجلې شوی دی په سبیل الله د الله په لار کې اموات منا واپس مړی د الله په لار کې یسوع وجلې شوی دی هغه ته واپس مړی مو ویاو بل احیاء اموات قطاده وی کسائر الاموات پشان د نور مړو بل احیاء بلکې د ژوند دي څنګه ژوند دي یو قول الله عند ربهم بخاد رب کې ژوند دي یا ژوند دي په برزخ کې تو قحال کې دلته مړي دي خو لیکن الته ژوند دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شهیدان چې د شنو مرغانو په ججرو کې ګرځي اوړي راوړي جنت کې کله چې ماز دیګر شي راشد عرض سوري دلاندې شي بل احیاء بلکې د ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وصلا قانون ذکر کوي دنیا چې دا دار الامتحان ده همیش به انسان په امتحان ولنبلونكم خام امتحان کو بتاسو بشيء په یو معمولی شی من الخوف د يرنا والجوع او د ولګنا خوف معنا جهاد کې په سړی باندې کله کله ولګ راشي د غرنګ عام حالاتو کې فقر خوف جهاد کې راشي والجوع معنا لوګه روزي کنه ونقص من الاموال وكموال د مالونو کله زکات عشر دا ورکړي شي ولنفس او د نفسونو ملګری کم شي شهیدان شي والثمرات او د میوه وبشر الصابرین او زیر ورک صبرنا کو تام صابرین سو کی تعریف د صابرینو ذکر کړي الذين كسان دي اذا اصابتهم كل جورسي کې دوی ته مصیبت یو مصیبت نو قالو دی وای ان لله يخر من يود الله وانا اليه راجعون يقر من الله تور ګرځیدون کی و دا چې دا ډېر بهترینه کلمه ده حدیث کې راغلی دی ام سلمہ رضی الله عنها وای کله چې ما خاون ابو سلمہ وفات شو نو سخت خفومه ما ته نبی سلام ویلي چې تدا کلمات په وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الله به دا ابو سلمان غره خاون درک ام سلمہ وای ما بدزان سره ویل چې ابو سلمان بل غره خاون چیرته چې مال الله را وزدا کلمات به ویلي وای څو مدت سپس ما په نبی سلام جرګه راولې غلا نو زاغه پني کا سره واغ سلام ما ته یقیني پته ولګیدل چې یره د نبی صلی الله علیه وسلم د ابو سلمہ چې داغه غره خاون الله ما تراک نبی صلی الله علیه وسلم اولئک الله ودغه صفاتونو والا علیهم صلوات په دوی باندې افرین دي برکات دي من ربهم طرف بعد رب دینا ورحمتنا ورحمت ده واولئک هم المهتدون او داخل خاص دی هدایت والا دي ان الصفا والمروه من شعائر الله دا جواب د سوال دی دی خلق ویل چې تاسو د صفا مروه غونډې کې منډي ویا تا هم شرک دی کنه دا ولې نه بندوي چې تاسو کعبه ته راوګرځي مونږ مو شروع کوم دا د غیر الله تعظیم دی ادم قولای صاحب ونایلا دا دو کسانو دی یو نم صاحب د بل نایلا یو نرو بل خزا دی په یمن کې اوسېدل دی یو بل سره اراده د زنا وا موقوتنه برابر ایدل اس دیر الحج تا په موسم د حج کې ماسپخیم ټیم کې یا د ماقام ټیم کې د داخل د بیت الله کې زنا وکړه الله دې استکانه جوړ کړ
نو دی عرب راغستل یوې د صفا غونډې د پاسه کې خدای بلې د مروه غونډې د پاسه کې خدا عبرت د پاره چې عبرت شي. نو الله ودا خو د پخوانه د عبرت غونډې وي او د پخوانه سما شاعر او د کانو بیرسته خدای شوی. ان الصفا يقن الصفا غونډې والمروه او د مروه غونډې من شعائر الله د الله د شاعرونه دي. فمن حج البيت سوق حج بیت الله کوي او اعتمر یا عمره کوي فلا جناح عليه ګنا نشه بدبانه یطوف بهما چې طواف کوي په منځ د دوانو کې. ومن تطوع خيرا چا چې وکړنی کی فإن الله شاکر یقینا الله قبل انکه د عمل له او علیم پویدون کې ذات ده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دا زجر شدید دی په کتمان د علم باندې په کتمان د علم شرعي باندې. صحابه ودی د وجنه احادیث بیانول بعضی احادیث به صحابه بیانولم شرک کتمان علم کرانه چې لکه ابو هريره رضی الله عنه معاذ ابن جبل. ان الذين يقرؤون عكسان يكتمون اجبت ایمان ظنوا چې موږ نازل کړي من البينات د ښکارا آیتونو والهدى او د هدایت من بعد ما بينا ورسیدنا چې موږ بیان کړي لناس خلق تعبیر کتاب کتاب کې. اولئک الله اذا کسان چې يلعنهم الله من لعنت په دوی باندې الله ويلعنهم اللاعنون لعنت په دوی باندې لعنت وینکي. الا الذين تاوس ترغیب د توبې تایید کی اشاره ده خبره تام. درې قسم خلق دی او امین دی هغه صرف توبه وباسي دویم فاسق دی هغه به اصلاح د عمل کې دریم عالم دی هغه بیان کې شته خبره ګورز خطا شوی و. الا الذين مگر هغه سان تابو چې توبه وی اصلاح واسطه او استاد خپل عمل وکړه او بینو بیان او کو پټ شوی خبره فاولئک ذا کسان توب علیهم الله وإذ قبل والد توبه کوم بدوی باندې وان التواب الله وإذ توبه قبل ان کما الرحیم ورحم کو ان کما. ان الذين كفروا دا جانب مقابل لې ور کوي څوک چې توبه نه وباسي. یقینا الله یا کسان کفرو چې کفر کړي دي او ما تو دې مړ شوی دي او هم کفار په دې حال کې چې دي کافران. اولئک الله ودا کسان علیهم لعنت الله په دې باندې د لعنت دی او د ملائکه دی او الناس اجمعین د ټول خلق لعنت دی به. اوس جواب د سوال کې دې چې دوی به تراوځي د جهنم نه جواب خالدین همیشه به بیا په دې کې لا یخففو سپک بنګلې شي انهم العذاب او د دوی نه عذاب ولا هم ينذرون به تک مهلت ورکړي شي نو به توکل شي په نظر رحمتهم. و الهکم اله واحد دې نور سبل باب شروع کیږي. اولنو آیتونه کې به الله توحید ذکر کړي دا غي نور سبب دلایل راوړي. رب تعالی مخکې د عذاب تذکرہ وکړه اوس وایي غواړي د عذاب نه بچ شي الله په توحید وبچ کیږي. و الهکم اله د بندګۍ استاسو اله واحد یو اله د لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو مگر یو الله دی الرحمن عام مهربان دی او الرحیم خاص مهربان دی. ورسته کې دلایل ذکر کوي الله ولی اله دی زکام. ان فی خلق السماوات یقین په پیدایش د اسمانونو کې ول ارض او د زمکه کې اختلاف الليل او په اختلاف د شپه او د ورځ کې اختلاف به څه دی یو غټه د ولا وړا یو تیرا د بل رانا واختلاف الليل منا پتلور اندو د شپه کې او نهار او د ورځ کې ول فلګلته او کشته غاته چې روان دي په بحر په دریاب کې بما ينفع الناس بسو دي چې پیدا ور کوي خلکو ته. وما انزل الله واچ الله را ورولي من السماء د اسمان نه ماین کمی وبو فاحيا راشد کې به پر سره الله د ازمکه بعد موت ارسه د وچوالینا وبث فيها خالق دې پدې کې من کل دابر قسم زنده سرا وتصريف الرياح فدراتو د هواګانو کې وسحاب المسخر هغه ورځ چې تابع ده بین السماء وما بین د اسمان کې والارض او د زمکه کې لآيات الله په دې ټولو کې نه خېلې لقوم يعقلون لپاره د قوم چې د عقل نه کارلي. ومن الناس ته آیت کې رد شرک بالمحبت ذکر کوي په دې طریقه دی انسانانو کې د مخلوق ته چې الله نه علاوه بل چا سره مینه کوي د سیمینا چې ګویا کې د معبود دی. ومن الناس بعض الله و دسبق خلقنا مناسوک دی يتخذو جنسي من دون الله سوا الله نه اندادن شریکان يحبونهم من وسرك يحب الله بشان من الله یا هم مشرک د الله سره مینه کوي د مخبل معبود سره مینه کوي د خپل معبود سره د مینه کوي لکه د الله سره. والذین آمنوا اکسان چې ایمان راوړل اشد حبا د سخت په مینه کې الله د الله لپاره اوس د په غروي ذکر کوي.
ولو ير الذين او كثير توینا کسان ظلمو چې ظلم کړي اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب نو معلوم بکی پته به ولګي ان القوه لله جميعا يقين قوت ټول د الله لپاره ده وان الله شديد العذاب يقين الله استخذاب ورکون کړي اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دی آج کې بل رد ذکر کوي دی خلکو دنیا کې معبودانو له عبادت کړي قیامت کې به وایي چې خپل کار کوي تاسو موږ بندګي نه وکړي اذ تبرأ الذين كل چې بيزاري حاصله کې هغه کسان او تبعوا چې تابعداري کړي شوی من الذين ذا کسان نه تبعوا چې تابعداري ورلکړي دا وراء العذاب او دوینه عذاب او تقطعت پر بکړي شي بهم الاسباب مندري کې تعلقات د دنیا وقال الذين اوس د کشرانو خبره ذکر کوي ارمان په کې چې کاش موږ تابعداري نه وکړي وقال الذين ويا كسان اتبعوا چې تابعداري ورلکړي دا لو ان لنا کرتن غشیر ته ازمن د پاره واپسی دنیا ته ونتبرأ منهم انا من بجدا شو دوینا کما تبرأوا منا لکسرنګ چې دوی جدا شو زمنګ نام كذلك هم دقرنګ يريهم الله خير تعالی اعمالهم ذي يعملون حسرات لپاره د افسوس عليهم بدویبانی وما هم بخارجين من النار ندی دوی وتن کې د ورنا تورن بالله ونوزي يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا دي درست وسو عام خطاب ذکر کړي حاصل بدی الله چې حلال خوراک کوي اول شیطان پسې مزي زکه تاسو دشمن دی یا ايها الناس اے د ټولي دنیا خلقا كلوا خري مما ذا غسنا في الارض چې پس مګه کړي حلالا طيبا حلال خوري پاک خوري ولا تتبعوا تابعداري بکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين يقين دا تاسو لپاره دشمن دی ښکارام انما يأمركم اوس دیم دلیل ذکر کوي د شیطان خبره ولې منې زکه انما يأمركم يقين دا تاسو حکم کوي دا شیطان به سوء فغنا والفحشاء بحیاء وان تقولوا دا چې تاسو یو علی الله بلا باندې ما لا تعلمون چې تاسو په علم نه لرئ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وسره ذکر کوي په خلکو دی ویل چې چا چې وته د الله رسول خبرو باندې دی ویل چې رسول پلاران دي موږ دغه خبره منو هغه په روانیو د مشرک سړي امیز سلور دلایل او د غرنګي د گمراه یو پلارانو تابعداري کوي دویم د اکثریت تابعداري کوي ګمان په روانه خواهش په روانه اٹکل پسې واذا قيل لهم كل شيء ویل شدوی تا اتبعوا تابعداري کوي ما دا غص انزل الله جل نازل کړي قالو دی وای بل نتبعوا بلکې موږ تابعداري کوو ما دا غص الفینا چې موږ د کلی علی پاغي باندې ابا انزم پلاران او لو كان اباهم اگر ک پلاران دوی لا یعقلون شيئا نه پیدل پیچ باندې ولا هدون په سملار روان دي ومثل الذين دا جواب د سوال کوي آیت کې دو تفسیر دي ک حق کتاب قران دا د حق کتاب دی که قران د حق کتاب نو په خلکو ولې اثر نه کوي آیت کې الله جواب کوي چې دای مثال په شان در عيش پونکي د مخالفینو مثال په شان د سارو د ګړو دی شپونکي په خپل ګړه باندې आवाज کوي او صرف आवाज اوري نور په حقیقت نه پیږي دا ما تسوي دیم تفسیر دا کوم انسان چې غیر الله نه مدد غواړي دا دغه په اختیار کې نه خیر شته نه شرم لکه ګړه په شان په خبره نه پیږي ومثل الذين ومثال دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی که مثل الذي په شان د حال دا کس دی ينعقو چې आवाज کوي بماده سے چاته لا يسمعو چې ناوري الا دعاء مگر आवाज ونداء او چغا دعا دا کیږي بعید ته وندا کیږي نږدې ته سمون کانی دی بوکمن ګونګې دی او میون لاندې په لا یقلون دی عقل نه کار نه علي یا ایه الذین ترغیب دې شکر تا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا خری من طیبات ما رزقناکم د پاک اسنا چې موږ رزق درکړی تاسو ته وشکروا لله شکر وباسید الله ان کنتم ایاه تعبدون کثیر تاسو خاص الله رب بندگی کوونکی ویا صلی الله تعالی